د افغانستان ملي لوبډلې روزونکي ولې پاکستان ته ځي؟ پاکستان کې څه کوي؟ آیا دوستانو تاسو په دې کار خوښ یاست یا نه؟ دغه ویډیو را سره تر پایه وګورئ، په ډېر څه به پوه شئ. ګرانو مینوالو، یو ځل بیا مو په سلامونو هرکلی کوو. د افغانستان کرکټ بورډ د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د جنوري په 28 نیټه ایچ ډي اکرمن د توپوهنې روزونکي په توګه وټاکلی چې نوموړی به اوس د پاکستان سوپر لیګ کې کمنټري کوي. ایچ ډي اکرمن د سویلي افریقا ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی دی او همداراز کمنټریټر هم دی چې تېره میاشت کې د افغانستان ملي لوبډلې د توپوهنې روزونکي په توګه ټاکل شوی. خو په پاکستان کې د پاکستان سوپر لیګ چې د فبروري په 16 نیټه پیلېږي، د افغانستان د ملي لوبډلې د توپوهونکي روزونکي ایچ ډي اکرمن به پکې د لوبو پر مهال کمنټري کوي. د پاکستان سوپر لیګ له رسمي ټویټر پاڼې څخه دغه سیالیو لپاره د کمنټیټرانو نومونه خپاره شوي دي چې په هغوی کې ډینی موریسون، میچل سلاټر، الن ویلکینز، رمیز راجا، مارک باوچر، وقار یونس، ډرک ننیس، عروج ممتاز، کاس نایډو، جون ټي روډیس، ایچ ډي اکرمن، ډومینیک کارک، بازید خان، زینب عباس، ارین هالینډ او فخر عالم نومونه شامل دي. دا لومړی ځل دی چې ایچ ډي اکرمن د پاکستان سوپر لیګ سیالیو لپاره د کمنټیټر په حیث اخیستل شوی دی. هغه تر دې مخکې د پاکستان دغه تجارتي لیګ کې کله کمنټري نه ده کړې. د افغانستان کرکټ بورډ له لوري بیا په دې اړه څه نه دي ویل شوي چې ایچ ډي اکرمن په هند کې د افغانستان ملي لوبډلې په تمریناتي کمپ کې شتون لري او که نه، او یا دا چې د پاکستان سوپر لیګ سیالۍ په 16 فبروري پیلېږي، خو په هند کې د افغانستان او ایرلینډ لوبې د مارچ په 4 نیټه پیلېږي. نو آیا ایچ ډي اکرمن په هند کې له افغان لوبډلې سره وي او که په پاکستان کې د پاکستان سوپر لیګ په لوبو کې کمنټري کوي؟ دوستانو تاسو څه نظر لرئ چې آیا په کار د ورته او که نه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان، په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.